ځورېدلی. پای د اهاړ په هغه ټکنده او سره غرمه کې د یوه ونې ساړه سیوري ته راورسېدم. له کښېناستو سره چې سم ما د تندي خوله کړه، په خپل لستوڼي باندې وچه نو تازه غوندې سوم. داسې سرور و په دې ځای کې چې نشه غوندې سوم. نرۍ څپه د ساړه باد چې مې په دغه وخت کې پر لمر وهلي او خولنه څرمن ولګېده، نو دومره خوند او دومره خوند یې راکړ چې ما ویل دا خو زه خاص یمه په اتم جنت کې، پر مځکه ناست یمه پاس یمه په اتم جنت کې. خو چې تر دې لا هم په کوم څه ومه زیات خوشحاله هغه و دا چې دغه ونه په دې نه پوهېده چې یمه ناست تر هغې لاندې د آرام دپاره، کنې نو دې به هم په زوره ولاړ کړی وای. زه له دې جنته به وتم که هر څو ستړی وای. زه